انګلیسي ژبه لوست خپرونې ډېرو درنو اورېدونکو سلام. یو ځل بیا انګلیسي ژبه لوست ستاسو هرکلی کوو. د نن درس نیو انټرکام بوک 1 پیج 84 یونټ 7 وکیبولري. د اووم یونټ وکیبولري یا لغتنامه. ناونز اسمونه: اپل اپل، مڼه، بنانا بنانا، کیله، bread bread، وچه ډوډۍ butter butter، کوچ carrot carrot، گازره cheese cheese، پنیر chicken chicken، چرګه یا د چرګې غوښه coffee coffee، قهوه egg egg، هګۍ fish fish، ماهی یا د ماهی غوښه food food، غذا یا خوراک frozen food frozen food، هغه غذا چې په یخچال کې ساتل شوی وي یا هغه خوراکي مواد چې په یخچال کې ساتل کیږي. fruit fruit، میوه grape grape، انګور grocery list grocery list، د خوراکي توکو لیست. آیس کریم آیس کریم آیس کریم چې موږ تاسو هم آیس کریم ورته وایو. لوکیشن لوکیشن، موقعیت. من من، سړی. میٹ میٹ، غوښه. ملک ملک، شیدې. نوٹ نوٹ، یادښت. اویل اویل، تیل یا غوړي. آنین آنین، پیاز. اورنج اورنج، نارنج. pear pear، ناک. potato potato، کچالو یا آلوگان. رائس رائس، وریجې. soup soup،
ښوروا spaghetti spaghetti macaroni supermarket 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 په دوو معناو دی یو سوپر مارکیټ دی سوپر مارکیټ لوی مارکیټ غټ مارکیټ او یو سوپر مارکیټ دی که چیرې سټرس په سوپر وي فشار په سوپر باندې وي نو دا بیا لوی مارکیټ ښیي او که چیرې سټرس یا فشار په مارکیټ باندې وي بیا نو دلته هغه مارکیټ ښیي چې خوراکي توکي او نور شیان پکې وي سوپر مارکیټ ټي ټي چای ټومیټو ټومیټو رومي بانجان یا سره بانجان ویجیټیبل ویجیټیبل ترکاری سبزی verbs فعلونه buy اخیستل سودا کول divide تقسیم کول یا ویشل find find موندل پیدا کول finish finish خلاصول تمامول get get اخیستل ترلاسه کول get په نورو ځایونو کې نورې معناوې هم لرلی شي خو دلته get د اخیستلو یا ترلاسه کولو په معنا ده guess guess ګمان کول stand stand دریدل adverbs adverbs قیدونه again again دوباره again دوباره یا یو شی چې تکرار غواړي یا عمل تکرار شي fast fast تیز ژر په بیړه here here دلته over there over there هلته معمولا هلته پاس اشاره وي هلته پاس pronoun ضمیر everything everything هر شی question word question word د پوښتنې کلمه یا لغت where چیرته where په کوم ځای کې determiners determiners مشخص کوونکی a lot of یو زیاته اندازه یو شی څوک مشخص کوي چې څومره ځواب کې وایي یو زیاته اندازه ان یو معمولا د هغو اسمونو لپاره استعمالیږي چې د سر ټکی واول وي او یا تلفظ یې د واول نه شروع وي another یو بل another یو بل prepositions prepositions د اضافت توری near
نږدې. next to څنګ ته. next to څنګ ته. quantity phrases. quantity phrases. د مقدار یا د اندازه‌ګیرۍ عبارتونه. a bottle of یو بوتل، لکه a bottle of oil د غوړیو یو بوتل. can can دلته د قوطي په معنا ده. can قوطی، ډبی. carton carton کارتن. کیلو کیلو. لوف لوف ټوټه. معمولا لوف د ډوډۍ یا بریډ نه مخکې استعمالوي، لکه a loaf of bread. پاوند پاوند دا هم د اندازه‌ګیرۍ یوه آله ده چې معمولا په بریټش سیستم یا برطانوي سیستم کې استعمالیږي. کیلو په انټرنیشنل او پاوند په بریټش. د ټولو سره باید تاسو ا او که ضرورت وي ان ووایئ، د دې لپاره چې فریز جوړ شي، عبارت جوړ شي، لکه a bottle of, a can of, a carton of, a kilo of, a loaf of, a pound of. expressions اصطلاحات. excuse me, sir, ma'am, miss. excuse me بخښنه غواړم، معذرت غواړم. کچېرې سړی وي سر، کچېرې ښځه وي مام. معمولا د پیغلې لپاره بیا مس کلمه استعمالیږي. see you later see you later تر بیا لیدو. that's a great idea دا یو ښه نظر دی. what about you او تاسو څنګه. now come to page 75. پنځه اویایم مخ. at the supermarket. at the supermarket معنا هغه مارکیټ چې هلته خوراکي توکي د مغازې په شکل وي یا نور تیزونه او شیان هم ورسره پیدا کیږي. یو سوپر مارکیټ ده. سوپر مارکیټ لوی مارکیټ، غټ مارکیټ. ممکن په هغه مارکیټ کې یوازې یو جنس وپلورل شي، خو په سوپر مارکیټ کې بیا مارکیټ که غټ وي او که یا وړوکی، خو شیان پکې ډېر خرڅېږي یا پلورل کېږي. کنورسیشن یا محاوره ده. Bob, okay Lisa, we have to buy a lot of food and we have to finish fast. I have to study. Lisa, here is the list. Let's divide it. Bob, that's a great idea. You get the milk, cheese, meat, chicken, and eggs. I can get the potatoes, onions, orange, apples, tomatoes, bread, and coffee. Lisa, fine, but where are the eggs? Bob, they're over there near the milk. Lisa, okay. About 5 minutes later, 15 دقیقې وروسته. تقریبا 15 دقیقې وروسته. Lisa, well, I have everything. What about you? Bob, I can't find the coffee. Lisa, let's ask that man. Bob, excuse me, sir. Where is the coffee? Man, it's over there next to the tea. Lisa, oh, where is the tea? Man, it's next to the coffee.
قدرمن اوریدونکو، تاسو دا درس یو ځل له ځان سره هم ولولئ. په راتلونکي درس کې به دا ترجمه کړو او د دې درس په اړه به پوښتنې وکړو او هم به یې پوښتنو ته زموږ د نن درس همدومره و. تر راتلونکي مو په لوی او مهربانه څښتن سپارو. بریالي اوسئ.